کرزا غواړي د خپل رب پروردګاره ومؤمنو پښشان واوري د ژوند لاره ومؤمنو پښشان واوري د ژوند لاره کرزا غواړي د خپل رب د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه. کرزا غواړي د خپل رب پروردګاره ومؤمنو پښشان واوري د ژوند لاره ومؤمنو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه. که زموږ خویندې غواړي چې په نړۍ کې نیکمرغه شي، په آخرت کې الله رب العزت دوی جنت کې داخلې کړي، نو د خپلو خاوندانو حقوقو ته دې متوجه شي او په هر وخت کې دې د خپل خاوندانو خدمت وکړي. د الله رب العزت تقدیر ته غاړه ایښودونکی او د هغه خوښ بنده حضرت ایوب علیه السلام د ځان مال او بدن له پلوه له ازمیښت سره مخ شو، ان تر دې چې په بدن کې له زړه پرته د ستنې د سر هومرې ځای هم روغ پاتې نه شو، او په دنیا کې ورته داسې شی پاتې نه و چې د ناروغتیا په حال کې ترې ګټه واخلي. خو یوازې ښځې یې پر الله تعالی د ایمان له امله له ده سره خپله مینه وساتله، نو د ده لپاره به یې مزدوران نیول، ده ته به یې خواړه ورکول او تر 18 کلونو پورې ورته خدمت کاوه. سبا او بیګا به ترې نه جلا کېده او نه به بېلېدله. کله چې حال سخت شو، ناروغي یې اوږده شوه او د هغه تقدیر وخت پوره شه، نو الله ته په زاریو شه او په دې غږ یې خپل رب را اوبله: ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ای زما پروردګاره، ما ته مصیبت رسېدلی دی او ته تر ټولو رحم کوونکی. نو الله تعالی ورله دعا قبوله کړه، نو امر یې ورته وکړه چې له خپله ځایه پاڅېږي او په خپله پښه ځمکه ووهي. چې کله ایوب علیه السلام دغه کار وکړه، نو الله رب العزت ورته چینه راوویسته او په هغې کې د غسل کولو امر الله ورته وکړه. کله چې حضرت ایوب علیه السلام په هغې چینه کې غسل وکړه، نو له بدن نه یې ټول تکلیفونه ختم شول. بیا الله رب العزت ورته امر وکړه چې بل ځای پښه ووهي، نو هلته هم الله رب العزت چینه رابرسېره کړه او الله ورته امر وکړه چې له دې څخه اوبه وڅښه. کله چې حضرت ایوب علیه السلام اوبه وڅښلې، نو له باطني بدن څخه یې هم ټول تکلیفونه ختم شول او دا ټولې د صبر میوې وې. انسان کله په خبرو پښیمانه شي، خو په چوپ کېدو هیڅکله نه پښیمانه کیږي. نو زموږ خویندې هم که د خپلو خاوندانو د ستونزو او د تکلیفونو په وخت کې د هغوی خدمت وکړي او د هغو په تکلیف باندې دوی صبر وکړي، الله رب العزت به دوی د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځوي. او که بدې خبرې کوي، د هغه نه بیا چوپ کېناستل دوی لپاره ډیر بهتره دي. او تل لپاره دې زموږ خویندې مرګ په خپلو سترګو کې ویني، ځکه مرګ یو ورځ نه یو ورځ دوی ته راتلونکی دی. نو په دنیا کې د هغه عملونه وکړي چې الله رب العزت هغه مرګ او د قبر حالت په دوی باندې آسانه کړي. ګرانې خورې، ته پوهیږې چې په نه ختمېدونکي سفر تلونکې تا د سفر لپاره څه تیاری کړی دی؟ په قبر کې د نااشناوالي ختمولو لپاره دې له دې ختمېدونکي دنیا نه د نیک عمل کومه توکه له ځان سره تیاره کړې ده؟ څو کلنه یې، څومره به نوره ژوندی یې؟ ته نه پوهیږې چې هر پایل لري او د دې دنیا پای جنت یا دوزخ دی.
تا فکر کړی چې کله ستا نه د ساه ویستلو لپاره له آسمان څخه ملائک راکوز شي او ته همداسې غافلی؟ تا د خپل ژوند د وروستنۍ ورځ په اړه فکر کړی چې په کومه ورځ له کور، بچیو، دوستانو او ملګرو څخه جدا کیږي؟ مرګ ګوره له خپلو سختیو، چپو او غمونو سره راځي. مرګ را روان دی. کله چې ستا له بدن څخه روح لاړ شي نو د نورو مړو په څیر به د لمباځای ته وړل کیږي، غسل او کفن به درکول کیږي، د لمانځه لپاره به دې جنازهګاه ته وړي او تر دې وروسته به دې خلک په اوږو پورته کوي. چیرته؟ قبر ته به دې وړي چې هغه د آخرت لومړنی کور دی او ستا لپاره به دغه قبر یا د جنت باغچه وي او یا به د جهنم یوه کنده وي. خپل سر ښکته کول د ځان لپاره درس وګرځوه، مرګ ته متوجه اوسه. هغه عملونه په دنیا کې وکړه چې الله رب العزت ستا نه راضي شي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ویناو عمل وکړه چې الله درنه راضي شي او ستا قبر الله رب العزت یو باغ د باغونو د جنت نه وګرځوي. په نړۍ کې به هم نیکبخته شي او په آخرت کې به الله جنت ته بوځي. او که خدای مکړه ژوند دې په غفلت کې تیر شه، د الله حکمونو ته متوجه نه وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا دې وانه اورېدلې، خپل عمل، خپل کردار، خپل جامه دې د الله او د الله د رسول د وینا مطابق جوړه نه کړه، نو بیا به خدای مکړه قبر تا لپاره د جهنم د کندو نه یوه کنده وي. نه راشئ خویندو، اوس نه الله ته متوجه شئ، د الله حکمونو او د الله اوامرو ته غاړه کیدئ چې د نړۍ نیکبخته ښځې وګرځئ. همدارنګه ګرانو خویندو، که غواړئ چې نیکبختي او نیکمرغي لاسته راوړئ نو د الله حکمونو او د الله اوامرو ته غاړه کیدئ. د کافرو ښځو سره، د بېدینو ښځو سره په جامه کې، په اخلاق کې، په وینا کې مشابهت او ورتوالی مه کوئ. ګرانې خورې، د کافرو او بې حیا ښځو له ورتوالي څخه ځان وساته، ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الله رب العزت پر هغو سړیو لعنت کړی چې ځانونه لکه د ښځو جوړوي او په هغه ښځو هم لعنت کړی چې ځان د سړیو په څیر جوړوي. په کوم شي چې الله خفه کیږي له هغې ځان وساته، لکه له هغه شیانو نه چې په حدیثونو کې منع راغلې ده، لکه د سړیو په شان ځان کول، له پردي سړي سره یوازې کیدل، له نامحرمه خلکو سره سفر کول، حیا ختمول، غټې څادرې غورځول او الله ایرول. دغه ټول کارونه زړه خرابوي، سینه تنګوي او په دنیا و آخرت کې تور تمونه را پیدا کوي. او دغه کارونه په مسلمانو ښځو کې ډیر خواره شوي دي. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. دا دعا وکړئ: ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. ای الله، موږ ته په کارونو کې زیاتی او ګناهونه وبخښه. نن ورځ د نارینه او د ښځې ترمنځ په جامه کې کم توپیر نه لیدل کیږي. ښځې لاړې د نارینهو جامې واغوستې او نارینه لاړل د ښځو جامې واغوستې، او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دواړو باندې لعنت ویلی. نه ګرانو خویندو، درنو ورونو، راشئ د الله پیغام واورئ، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشادات واورئ. الله رب العزت به عزت درکړي، د الله د لعنت نه به بچ شئ، د الله د رحمت مستحق او وړ به وګرځئ. همدارنګه ګرانو خویندو، که غواړئ چې نیکمرغي لاسته راوړئ، نیکبخته شئ، الله عزت درکړي، د خپل خاوندانو ناشکري مه کوئ. هارون رشید له نخاس نه د خزران په نامه یوه وینځه واخیسته. هغه وینځه یې ازاده کړه، امرونه یې ورله تنفیذ کړل او د هغې له مور او پلار سره د دغه وخت د یو څه مشري په اړه تړون هارون رشید وکړ. نو دغه وینځه به چې کله غصه شوه، خپل خاوند ته به یې مخامخ ویل: ما رأیت منک خیرا قطو، ما خو کله هم له تا نه خیر ونه لید. د اکثرو ښځو د عادت دی. د همدې په څیر د برمکیه په نامه یوه بله وینځه هم وه، دا به هم اخیستل کېده او خرڅېده چې په دې لړ کې معتمد بن عماد د مغرب له پاچایانو و هغه واخیسته او آزاده یې کړه او څه قدرې اختیار یې هم ورکړ. خو دې وینځې به چې کله نور نجونې ولیدې چې په خټو کې لوبې کوي، تیر وخت ته به یې شوق پیدا شه او غوښتل به یې چې د همدوی په څیر په خټو کې ولوبېږي.
نو د دې لپاره یې د خټو په څیر خوشبویي راوغوښته او په هغې کې لوبې کولې، خو بیا چې به هم کله غصه شوه ویل به یې خپل خاوند ته اني لم ارا منک خیرا قط، ما خو له تا کله هم خیر ونه لید. نو خاوند به یې ورته په مسکا شو او ورته به وویل چې د خټو په ورځ مې هم در سره ښه نه دي کړي. نو هغه به یې خجالته کړه او غلې به شوه. د ښځو طبیعت دا دی چې د خطایي او کمی په وخت کې ترې ټول ښه هیر وي. له همدې امله په یو حدیث کې راغلی دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي یا معشر النساء تصدقنا فانی رأیتکن اکثر اهل النار. رسول الله وایي ای د ښځو ډلې صدقې وکړئ ځکه ما تاسې په اور کې ډېرې ولیدئ. ښځو پوښتنه وکړه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه و بما یا رسول الله، ای د الله رسوله زموږ ګناه څه ده چې تا ډېرې موږ په اور کې ولیدلو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویلې چې تاسو ډېر زر لعنتونه وایئ، تانونه ډېر وایئ او د خاوندانو شکر نه کوئ، ناشکري کوئ. دا عادتونه زموږ په خویندو کې شته. زموږ خویندې دې نه خفه کیږي، بلکې دا عادتونه چې په چا کې موجود وي هغوی د خپل ځانونه اصلاح کړي چې الله عزت ورکړي، الله یې نیکبخته کړي. خاوند غریب خو ورځ ته بېګا کار او زحمت وباسي، خو کله به ښه راوړي او کله خرابه، هغې سره صبر وکړه، په هغې باندې قناعت وکړه، په چا باندې لعنتونه مه وایه، چا باندې تعنونه مه وایه او د خپل خاوند ناشکري مه کوه. همدارنګې په بل ځای کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اوریت النار فاذا اکثر اهلها النساء لانهن یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الظهر ثم رأت منك شیئا قالت ما رأیت منك خیرا قط. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته په اور کې ښځې ډېرې وښودل شوې ځکه دوی د خاوند شکر نه وباسي، د ښېګړې ناشکري کوي، که له یوې سره ټول عمر ښه وکړي خو یوه ورځ در څخه لږ تکلیف عمومي نو وایي ما خو کله هم له تا نه ښه ونه لیدل، د تا نه مې خیر ونه لیدل. نه ګرانو خویندو، راشئ د الله پیغام واورئ، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه احادیث واورئ. که کومه بد فعل یا بد عمل یا بد عادت په تاسو کې وي د دې حدیث په اورېدلو باندې هغه پرېږدئ چې تاسو نیکمرغه او نیکبخته شئ. او که خدای مکړه تاسو تعنونه وایئ، لعنتونه وایئ، د خپل خاوندانو ناشکري کوئ، نو تاسو بیا نیکبخته نه بلکې بدبخته یاستئ. ځان نه کامیابې ښځې جوړې کړئ ځکه د کامیابې ښځې لپاره دعاګانې کیږي. خاوند یې ښه ستایي، ګاونډیان ورسره مینه کوي او دوستان یې درناوی کوي. او هغه ښځه چې نیکه نه وي د هغې لپاره تل خیرې او بددعایي کیږي. خاوند یې ښه نه ستایي او ګاونډیان ورسره مینه نه کوي او هیڅ دوستان د هغه درناوی نه کوي بلکې تل لپاره د هغوی بې عزتي کوي. نه ګرانو خویندو، د دنیا په لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږئ. محدود ژوند دی، لنډ ژوند دی، مرګ موږ او تاسو ته په انتظار کې دی. یو ورځ نه یو ورځ به مرګ موږ ته رارسیږي، الله ته به ودرېږو، بیا به موږ او تاسو سره داسې عمل نه وي چې الله ته یې وړاندې کړو او د الله عذاب نه پرې خلاص شو. راشه مخکې د دې دی چې هر څه بد کړي اوس توبه وباسه. الله ډېر غفور ذات دی، الله ډېر رحیم ذات دی. الله به ستا دعا او ستا توبه قبلوي. که دې عمل سم نه و عمل دې سم که، اخلاق دې سم نه و اخلاق دې سم که، بې نمازي باندې اخته وې اوس مونځګزاره شه. که مخکې له دې دې غیبتونه کول، تانونه دې ویل، لعنتونه دې ویل، غیبت او تهمت دې کو، اوس راشه الله ته منقاده شه، د ټولو بدو عملونو نه توبه وباسه. که مخکې دې جامه د مسلمانې ښځې جامه نه وه بلکې د کافرو ښځو په شان د جامه وه، اوس راشه الله ته توبه وباسه. جامه دې د اسلام جامه که، د الله د کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو موافق دې جامه تیاره کړه. الله به دې نیکبخته وګرځوي، الله به دې جنت ته بوځي. الله رب العزت دې زموږ په خویندو او په میندو باندې رحم وکړي تر څو چې دوی د نړۍ نیکبخته ښځې وګرځي او الله یې جنت ته بوځي. په همدې هیله نور به واورو قدرمن اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته کرزا غواړي د خپل رب پروردګاره ومؤمنو پششان واوري د ژوند لاره ومؤمنو پششان واوري د ژوند لاره کرزا غواړي
پشان واوري د ژوند لاره قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ زموږ خویندې دې خپل روحونو ته د خپل بدن نه ډیره پاملرنه وکړي خپل بدنونه خو په ښایسته جامو ښایسته کوئ خو خپل روح د الله په یاد باندې د الله په ذکر باندې د الله په طاعت باندې ښایسته کړئ عمر بن عبدالعزیز د خپلې پاچاهي په وخت کې په 8 روپو د یو څادر په اخیستلو امر وکړ نو خادمانو ورته هغه څادر واخیسته او عمر بن عبدالعزیز ته یې راوړ کله چې عمر بن عبدالعزیز په دې څادر باندې لاس کیښود ویل چې دا څادر څومره نرم او څومره ښکلی دی اچا چې راوړی و هغه وخندل نو عمر بن عبدالعزیز ترې وپوښتل چې ولې دې وخندل هغه سړي ورته ویل چې امیر المؤمنین تا تر خلافت له مخه ماته ویلي و چې زما لپاره یو د مشکڼو څادر په 1000 روپیو واخله هغه څادر ما تا ته په 1000 روپیو واخیست تا پرې لاس کیښود نو ودې ویل چې دا څومره زیږ دی او نن د 8 روپیو څادر نرم بولي او وایي چې دا ښکلی او ډیر نرم دی عمر بن عبدالعزیز ورته وویل زه ګمان نه کوم چې یو کس په 1000 روپۍ څادر واخلي او بیا د هغه له الله نه وویریږي بیا یې وویل زما نفس لوړو مرتبو ته ډیر شوقمند دی چې یوه مرتبه ترلاسه کړم نو تر هغې لوړې مرتبې ته مې زړه کیږي امارت مې ترلاسه که نو خلافت ته مې شوق وشو چې خلافت مې ترلاسه که نو اوس مې زړه له دې نه هم لوړې مرتبې ته کیږي چې جنت دی نو ځکه وایم چې دا څادر نرم او ښکلی دی چې الله ماته جنت راکړي زموږ خویندې خو په 10,000 یا په 15,000 یا د دې نه کم زیات جامې اخلي دې ته خو متوجه دي خو دې ته کله هم توجه ونه کړه چې د خپله روح د الله په یاد او د الله په ذکر باندې څنګه تازه کړو چې الله موږ ته جنت راکړي تل لپاره موږ د نفس په غذا کې کوشش کوو د نفس په خوړو کې کوشش کوو څه خواهشات چې لرو هغه پوره کوو خو کله موږ خپل روح ته خواړه ورنه کړل چې د الله په یاد باندې او د الله په ذکر باندې د خپل روحونه تقویت کړو چې الله موږ ته جنت راکړي هغه څوک چې ډیر ارمانونه کوي هغه ډیر مصیبتونه ویني ارمانونه پرېږده دا نن ورځ کې کوشش وکړه خپل رب د خپل ځان نه راضي کړه ام الله رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو ځل زه ناروغه وم نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مې پوښتنې ته راغی او راته وفرمیل ام الله ستا لپاره زیری دی هغه دا چې ناروغي د مسلمانانو ګناهونه رژوي لکه چې اور له سپینو زرو څخه خیری او ګرد پاکوي همدارنګې ناروغي د مسلمان له بدن نه ګناهونه پاکوي د دې معنا دا نه ده چې ناروغي ګناهونه رژوي نو انسان به روغ ځان ناروغه کوي یا به په ځان کې د ناروغي مکروبونه جراثیم پیدا کوي او داري او درمل به نه کاروي بلکې انسان ته د روغتیا لټون او د ناروغي درمل لټول پکار دي خو که ناروغ شي نو د درملو ترڅنګ په خپله ناروغي صبر او د الله نه یې د غوره بدلې تمه پکار ده چې د دې ناروغي له امله به مې په عملنامه کې نیکي لیکل کیږي همداراز ښځې باید د خپلو خپلوانو خاوند او د بچیو په بیلتانه صبر وکړي یعنی که په دوی کې څوک مړه شي نو ښځې ته صبر پکار دی ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که د چا خپل خپلوان مړ شي او دا پرې د صبر ترڅنګ له الله رب العزت نه د ثواب تمه ولري نو الله دغسې بنده ته د جنت نه پرته د بل ځای په ورکولو نه راضي کیږي یعنی الله به جنت ته بیایي که د کمې ښځې خاوند مړ شي نو دا څه نوې خبر نه ده ځکه چې خلک همدغسې مري الله انسان د مرګ لپاره پیدا کړی دی نو له دې امله ښځې باید په دغسې وخت کې بېواکه نه شي هسې نه چې خاوند خو یې مړ دی او الله هم ترې خفه شي ځکه د خاوند مرګ دومره لویه خبره نه ده خو که الله له چا نه خفه شي دا ډیره لویه خبره ده که یو څوک د خپل خاوند او زوی په مړینه صبر وکړي او دا ووایي چې الله زما خالق دی نو الله فرمایي چې دغه زما بنده دی او د نورو خلکو په پرتله زه د خپل بنده ډیر حقدار یم د یو شاعر وینا ده وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد یوما ان ترد الودایع دا مال ښځې او بچي له موږ سره د امانت په توګه دي چې یو ورځ به یې بیرته وسپارو نو ډیر ارمانونه مه کوه چې الله به در باندې ډیر مصیبتونه راولي که کم مصیبت په تا باندې راځي په هغې باندې صبر وکړه او د الله رب العزت نه یې نیکه بدله وغواړه
همدارنګه که زموږ خویندې غواړي چې هغه په نړۍ کې نیکمرغه شي، نیکمرغي او نیکبختي لاسته راوړي، الله یې جنت ته بوځي، نو هغوی دې د الله په مخلوق باندې رحم وکړي تر څو چې الله په دوی رحم وکړي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې پر بچیو د مور شفقت روښانه دی او مور د شفقت او لورینې بیلګه او د پیرزوینې یوه داسې سرچینه ده چې خپل بچي پرې خړوبوي، ځان وږی ساتي خو خپل بچي مړوي. د مور د مینې او پیرزوینې په اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حدیث ته ځیر شئ نو تاسې ته به د مور مینه معلومه شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما یو غلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راوست په داسې حال کې چې له نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څه وینځې ناستې وې. یوه وینځه پاڅېده، لږ په څنګ شوه، خپل بچي ته یې شیدې ورکولې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څه فکر کوئ دغه ښځه خپل بچی اور ته غورځولی شي؟ صحابه و کرامو رضی الله عنهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه قسم په الله که دغسې وکړی شي یعنی کله به هم خپل بچی اور ته وانه چوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دغه ښځه په خپل بچي څومره مهربانه ده، الله تعالی تر دغې ډیر په خپلو بندګانو مهربان دی. سره له دې چې دا ښځه د خپلې قبیلې د مشر ښځه وه خو بیا هم د وینځې په پنجو کې ښکیل شوې وه، ډیره اندېښمنه وه. دغه حالت څوک هم نشي زغملی چې بچی دې له درده زګیروي کوي یا دې ژاړي او مور دې پرې څه پروا ونه کړي، بلکې د مور زړه د بچي له زګیرویو سره سم اره کیږي. نو ځکه دغې ښځې هم د خپل بچي په اړه ونه زغملی شوه. د غلامانو په کتار کې خپل بچی ولټاوه ان تر دې چې ویموند او بیا یې خپلې سینې ته ور واچوه او هغې ته شودې ورکولې. نو که زموږ خویندې په خپلو بچیانو باندې رحم وکړي، میندو خپلو بچیانو باندې شفقت وکړي، د الله رب العزت په نورو مخلوقاتو باندې رحم وکړي، الله به په دوی رحم وکړي. ځکه دوی د الله په مخلوق باندې رحم کړی دی نو الله رب العزت به په دوی باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې زموږ ټولو خویندو او ورونو ته د نیکې لارې هدایت وکړي چې په دنیا او په آخرت کې نیکمرغي او نیکبختي لاسته راوړي او د بدبختي نه الله رب العزت خلاص کړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. پششان واوري د ژوند لاره و مؤمنو پششان واوري د ژوند لاره کرزا غواړي د خپل رب پروردګار و مؤمنو پششان واوري د ژوند لاره و مؤمنو پششان واوري د ژوند لاره دا په هر کور کې مدرسه د علم پوهی خزانه ده، د علم پوهی خزانه ده. یو نوی روح دی د مسلم امت لپاره، یو نوی روح دی د مسلم امت لپاره و مؤمنو پششان واوري د ژوند لاره و مؤمنو پششان واوري د ژوند لاره کرزا غواړي د خپل رب پروردګار و مؤمنو پششان واوري د ژوند لاره و مؤمنو پششان واوري د ژوند لاره پوکي تعلیم د سپین قرآن وي سیرت پاک نبی سلطان وي سیرت پاک نبی سلطان وي د دین ښوونه د پشا حسن کردار د دین ښوونه د پشا حسن کردار و مؤمنو پششان واوري د ژوند لاره و مؤمنو پششان واوري د ژوند لاره کرزا غواړي د خپل رب پروردګار و مؤمنو پششان واوري د ژوند لاره و مؤمنو پششان واوري د ژوند لاره دغه خدمت رب د دین دی
یو لوی نعمت پر هر مؤمن دی وتور شپو لره یو نوی روڼ سهاره وتور شپو لره یو نوی روڼ سهاره ومؤمنو پښ شان واوري د ژوند لاره ومؤمنو پښ شان واوري د ژوند لاره کرزا غواړي د خپل رب پروردګاره ومؤمنو پښ شان واوري د ژوند لاره ومؤمنو پښ شان واوري د ژوند لاره الله ورکړي لوړ مقام دی دا پر افغان ولس ایمان دی دا پر افغان ولس ایمان دی د عمرې دغه مسیر دغه تګلاره د عمرې دغه مسیر دغه تګلاره ومؤمنو پښ شان واوري د ژوند لاره ومؤمنو پښ شان واوري د ژوند